د حسن ډیوا دومره دبدبا توبه توبه ما ستا دپاره ماته کړه توبه 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 چې ستا سترګو ته ګوري هر سړی ځان سره وایي توبه 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 توبه. قدرمنو افسر افغان یم. دا وخت زه د اشنغر په زرخیزه پښتنه او مبارزه خاوره باندې ناست یم. دا د شپې 1 بجه ده. اشنغر خو مې د زړه سر دی شماله، اشنغر خو د رهبرو خلکو کور دی. دلته موږ یو ناڅاپي غونډه را جوړه کړه. زما په چاپیرچل کې به تاسو د ډیرو لویو لویو مبارزینو انځورونه وینئ. د دې ترڅنګه زمونږ سیال صاحب د ملګري د ګوتو چې کوم شاهکار تخلیق دی هغه هم په دغه تصویرونو کې په شکل باندې او دیو انځور کړي دي. هغه ښکاري د هغې ښکلا په دغه مترنم ماحول کې، په دغه معطر ماحول کې د ناڅاپي یوه خپله مزه ده. یو طرف ته چې د چارسدې خوږه خاوره شي او بل طرف ته ډېر خواږه خواږه اوازونه. مفتی معاذ همدرد صاحب یو ډېر پیژندلی نوم هغه را سره په دغه مشاعره کې ګډون کوي. باچاجي صاحب قیصر باچاجي صاحب به زمونږ د نننۍ ناڅاپي صدارت کوي او سیال صاحب به پکې اعزازي میلمه وي. نو زه بغیر څه د ځنډ نه لومبی صدر صاحب ستاسو په اجازت باندې خپل یو څو شعرونه شریکوم او په دغه کلتوري بانډار کې کچکول هم پروت دی جي. کچکول به واخلم، ملنګي به قبلومه. قدرمنو یو څو شعرونه دي مفتی صاحب تاسو ترې ډالۍ وي. وایي چې زهر به د مار خشي، زهر به د مار خشي، خدای گو که د یار خشي. صدر صاحب زهر به د مار خشي، خدای گو که د یار خشي، زلف دې را څڼ وهه بیا به دې بیمار خشي. زلف دې را څڼ وهه بیا به دې بیمار خشي، نن راځي ماما کره نن به زما کار خشي. نن راځي ماما کره نن به زما کار خشي، بیا به دې هم قید ساتي هر څوک سرکار خشي. بیا به دې هم قید ساتي هر څوک سرکار خشي، لوړ قد یې بارودو خوړ خاورې به چینار خشي. لوړ قد یې بارودو خوړ خاورې به چینار خشي، تور او زما حق منل څومره به خامار خشي. مفتی صاحب تور او زما حق منل څومره به خامار خشي. او بیا پکې شعر دی چې دا افغان کراولی بیا به شانګ لپار خشي. هم د دغې سره بلنه ورکومه ډېر محترم مفتی معاذ همدرد صاحب ته. هغه ځان له د میزري په کټ کې داسې غلی غونې پروت دی خو د هغه ترنم به موږ ټول راویښئ. وخت تر وخته داسې خلک هم راځي ګڼم جوړېږي دغه بانډار ښایسته کېږي هم. مفتی صاحب څه دې نن راوړي دي په دې ناڅاپي کې؟ کې خو نه را سره یاره دا دې ټیک ووې د حجرې محفل له یو بل ته به ستړي مشي وکړو او یار دې کرسۍ کې راته کښېني زه به څادر په ځمکه کېدم کې به نه. نو مفتي صاحب ما ته هم دا شرف حاصل شو چې تاسو سره کېناستم. الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي. اول سر خو د ناڅاپي ټول ټیم ته تاسو ته راشد خان راشد ته ډېره مننه، ډېره مینه. خوشحاله او آباد اوسئ چې دومره په شپه راغلي یې دلته کې زموږ خواله کور مودان. 2 شعرونه چې کزان به درته ښایمه زما په خوله کې خاورې. آها کزان به درته ښایمه زما په خوله کې خاورې، که هسې به دې ستایمه زما په خوله کې خاورې. او معاذه ډېر کارونه د مولیانو هم غلط دي. معاذه ډېر کارونه د مولیانو هم غلط دي خو څه وکړم مولا یمه زما په خوله کې خاورې. ډېر ښه مفتي صاحب. معاذه ډېر کارونه د مولیانو هم غلط دي خو څه وکړم مولا یمه زما په خوله کې خاورې. ترنم به ووایم چې ارشاد غوږ وګوجي. مونږه که هر څو د په مینا کې راوړې پښتو، مونږه که هر څو د په مینا کې راوړې پښتو، هېره مې نه هېره مې نه شوه په والله چې د بابړې پښتو، مونږه که هر څو د په مینا کې راوړې پښتو. د پښتنو حال او ماضي بدر ته څه وایمه، د پښتنو حال
بدر تسایما د پښتنو حال او ماضي بدر تسایما خو ویني ویني ظلم ظلم دړې دړې پښتو خو ویني ویني ظلم ظلم دړې دړې پښتو هېرا مې نه هېرا مې نه شوه په والله چې د بابړې پښتو مونږه که هر څو دا په مینا کې راوړې پښتو वाह نصاب موسی د خود دروغ دی په قسم دروغ دی वाह 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 मुफ्ती साहब ډیره ښه مصرع ده نصاب موسی د خود دروغ دی په قسم دروغ دی نصاب موسی د خود دروغ دی په قسم دروغ دی مال هم دی ډرامې د هرځه کې لړل پښتو مال هم دی ډرامې د هرځه کې لړل پښتو هېرا مې نه هېرا مې نه شوه په والله چې د بابړې پښتو مونږه که هر څو دا په مینا کې راوړې پښتو वाह پښتنو زه داسې ملا یم باور موشه आहा پښتنو زه داسې ملا یم باور موشه پښتنو زه داسې ملا یم باور موشه پښتنو ما درلا په هر ځای کې جړل پښتو پښتنو ما درلا په هر ځای کې جړل پښتو هېرا مې نه هېرا مې نه شوه په والله چې د بابړې پښتو مونږه که هر څو دا په مینا کې راوړې پښتو هاي هاي مقتله چې ارشاد باچا خانه یا مدسرې جنډې پډاړ بمرما هاي هاي باچا خانه یا مدسرې جنډې پډاړ بمرما باچا خانه نیرګم پدنی نیرګم پد مګره 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 سا باچا خانه یم دسرې جنډې پډاړ بمرما ما زماد مولا توب سرګندل پښتو ما زماد مولا توب سرګندل پښتو هېرا مې نه هېرا مې نه شوه په والله چې د بابړې پښتو مونږه که هر څو د په مینا کې راوړې پښتو مونږه که هر څو د په مینا
کې راوړې پښتو ډېره مینه. واه 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 مفتي صاحب ډېره زیاته مننه کومه. زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین زه په دې مولا مین او دا مولا په ما مین. ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو. د ناڅاپي خوندونه نور هم را زیاتېږي روان یم او کټ په کټ ګرځم جي. پخوا به خلک چې کوم دی چم په چم ګرځېده او زه کټ په کټ ګرځم نو باچاجي هم روان دی مخکې ځي او زه ورپسې پسې یم. زم به د سیال صاحب په لور باندې څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو دغه ټول شاهکار انځورونه دغه تخلیق دا هم د دیو د ګوتو برکت دی. په ګوتو د نور هم برکت شه سیال صاحب. په شعر کې به راته ساورې ځکه چې ستا تصویر یا انځور داسې دی نو شعر به دې څنګه مسلمانه. ډېره مننه. نیمه شپه ده او که ته نه یې ستا یادونه را سره دي. که ته نه یې ستا یادونه را سره دي څو نیمګړی ارمانونه را سره دي او داسې نه ده چې ته لاړې او ما هېر کړې. داسې نه ده چې ته لاړې او ما هېر کړې ستا د لاس بلها څیزونه را سره دي. او یو قطعه به ته ویم چې د پښتون د امن دغه پیشنګویي لږه ده چې د پښتون د امن دغه پیشنګویي لږه ده چې په کور ساتلي زناورو مزاج هم پیژني او دوی ته به سله څوک د ښه او بد خبرې ښایي. دوی ته به سله څوک د ښه او بد خبرې ښایي. دود پیژني دستور پیژني رواج هم پیژني. او باچا صاحب د غزل مطلب ده چې څوک وایي اور خوروي څوک وایي اور خوروي څوک وایي نفرت خوروي څوک وایي اور خوروي څوک وایي نفرت خوروي. نه داسې نه ده پښتانه تل محبت خوروي. څوک وایي اور خوروي څوک وایي نفرت خوروي. نه داسې نه ده پښتانه تل محبت خوروي. داسې بلا نه راله ربه چرته امن راکړې. داسې بلا نه راله ربه چرته امن راکړې چې مینه وژني او په زړونو کې وحشت خوروي. او که مغربي تهذیب میں نن د قام بچی محسوس کړي که مغربي تهذیب میں نن د قام بچی محسوس کړي سبا به هر ځای کې سندرې د غیرت خوروي. او لږ د خپل ذهن دروازه ورته پرانستې پرېږده. لږ د خپل ذهن دروازه ورته پرانستې د خپل ذهن دروازه ورته پرانستې پرېږده. زما خیالونه په تا سوري د عظمت خوروي. لږ د خپل ذهن دروازه ورته پرانستې پرېږده. زما خیالونه په تا سوري د عظمت خوروي. او نن که سیاله ما د خان بچی ته خان وویل. نن که سیاله ما د خان بچی ته خان وویل سبا ازغي به راله خپو کې د غربت خوروي. نه د مینې یو جهان مننه. سیال صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه کومه. قدرمنو د نیمې شپې سندرې خوند کړي څوک به مین وي چا به یار بایللی وینه. د شپې په ټوکرو ټوکرو امون هم رالی دا د دې ناڅاپي برخه وي دی خوا خوبانۍ هم رالی و یہ تو تیری قسمت ہے اے عام ورنہ لنگڑوں پہ کون مرتا ہے. دا لنگڑا قسم ما دخکاری. او بیا مرزا اسدالله غالب وی چې عام میټه ہو اور زیاده ہو. هغه هم یو ډېر شاعر مفکر و. بهرحال اظهار صاحب وایي چې د فروټو نه خبره رایاده شوه مفتي صاحب. اظهار صاحب زمونږ د شانګلې یو شاعر دی. هغه وایي زه د انځر په شانتې سوی لوی او ته د انګور په شانې ډکه دانه او اکثر په ټوکو کې رښتیا شي سړی لالیه لر کله ټوپکه دانه او زه وږی تږی روژهداره سړی ته د کجورې مبارکه دانه. هم د دغې سره ډېر محترم زمونږ نن چې چاته د صدارت څوکۍ مونږ حواله کړې ده باچاجي صاحب ته به بلنه ورکوو چې هغو مونږ سره خپله که صدارتي لنډه خطبه وي په ناڅاپي کې دا خطبه هم مونږ را لنډه کړې ده مفتي صاحب او بیا د هغې نه پس دې مونږ سره خپل کلام شریک کړي. جی صدر صاحب ډېره مننه. وړومبې خو افسر الملک افغان صاحب او د راشد صاحب د مفتي معاذ صاحب او سیال صاحب او طارق بادشاه ډېره مننه چې تاسو دلته راغلی او موږ ته هم چې کوم دی دا موقع راکړه تاسو سره د خبرو اترو یو جهان مننه. او بل تاسو ته هرکلی وایم د اشنغر په دې سیمه او خاص کر بیا د رزړو چې کوم د اعظم صاحب ډاکټر محمد اعظم صاحب او د اشرف مفتون صاحب د فقیر محمد عباسان قادریه صاحب
او داسې لکه نور نوموړي شاعران چې کوم دي د خورې زږولي دي زموږ د رزړو صاحب صاحب چې کوم دی په علمیت کې وایي که مطلب په ادب لحاظ سره وایي که روحانیت لحاظ سره وایي الحمدلله اشنغر او بیا چې کوم دی په غونډه پښتونخوا کې رزړو چې کوم دی خدای پاک دا یو لوی اعزاز ورکړی دی نو ستاسو ډېره مهرباني او یو خپل یو کلام به ووایم دي د راشد صاحب مته راځي غوسه کې مه راځه تلوار مه کوه غوسه کې مه راځه تلوار مه کوه غوسه کې مه راځه تلوار مه کوه داسې خبرې وار په وار مه کوه غوسه کې مه راځه تلوار مه کوه داسې خبرې وار په وار مه کوه او شعر د جی دا ته په مینه کې سخی کوشوم یې دا ته په مینه کې سخی کوشوم یې دا د خنه د عادت خوار مه کوه او وګوره خلکو کړل سترګې برندې وګوره خلکو کړل سترګې برندې ما سره تک په لویه لار مه کوه او شعر د جی نن نه سبا سبا نه بل ورځ له نن نه سبا نه بل ورځ له هر څه کوه ګوره انکار مه کوه نن نه سبا نه بل ورځ له هر څه کوه ګوره انکار مه کوه او مختره جی بل لاس ورکړو قیصر ته وای قیصر ته وای دا د قسمت ته آزار مه کوه سر صاحب ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله او بریالی راته اوسې څنګه ومنم تا جوړ کو دا جهان او اسمان دیلا چې خیام روان په زور کې طوافونو د کعبې نو ربه زما ربه لیونی شوم په فکرونو او څنګه خور قهر و غضب کړم په سپرلي او سرو ګلونو د اشنغر د غني خان بابا په دغه شعرونو باندې د نن دغه ناڅاپي بانډار پای ته رسي ښاد آباد او بریالي اوسئ